د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول نهم برخه دروروم. خو وړاندې له دې چې د نهمې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځم د تېرې برخې وروستۍ جملې دروروم چې تېره اتمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه راسره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول په تېره اتمه برخه کې اورېدلي وو چې کله چې ابوبکر د کوڅې ښي لوري ته وګرځېد نو همت ترې وپوښتل، آیا وینا د خلکو په کورونو کې کار کوي؟ ابوبکر ورته په ډېرې همدردۍ سره وویل، هو، د هغې بېچاره څوک د ګټلو نشته. په دې خاطر هغه د مسلمانانو په کورونو کې د پاکۍ او نظافت کارونه کوي او د خپل ځان او خپل بابو د ژوند د تامین لپاره هلې ځلې کوي. همت د دې خبرې په اورېدو سره دروند شانته شو. بیا یې د خبرې مخ بدل کړ او ویې ویل، ما دلته یو څه نور هم محسوس کړ چې د هندوانو مسلمانانو په ژبو او خبرو کې توپیر شته. ابوبکر ورته په خوشحالۍ سره وویل، ستا خبره صحیح ده. په حقیقت کې زموږ پلرونو او نیکونو د ترکانو په لاسو اسلام منلی دی. هغوی څه موده زموږ په کورونو کې اوسېدل. په دې خاطر زموږ خبرې اترې د هغوی د ژبې څخه اغېزمنې شوي دي. همت نور څه ونه ویل ځکه چې ابوبکر اوس د خپل کور دروازه وټکوله. لږه شېبه وروسته یو ځوان دروازه پرانیسته او ابوبکر او همت دواړو ته یې دننه د راتللو بلنه ورکړه. هغوی کوټې ته یوړل چې دروازه یې پرانیستلې وه او د خپل شکل او بڼې له مخې یو مېلمستون معلومېده. د لږې شېبې وروسته دوه نور ځوانان راننوتل او د همت سره خپله پیژندګلوي وکړه. ابوبکر همت ته مخ کړ او ورته وویل، دا ټول زما زامن دي. بیا دوی ټول په مېلمستون کې کېناستل او یو ځای د خپل مذهب او خپل عقیدې په اړه خبرې اترې پیل کړي. د ماښام د لمانځه وروسته اسماعیل د خپل کور څخه د غوایانو ګاډۍ را روانه کړه. په خپله یې ځان داسې په وسلې سنبال کړ لکه د غوایانو د ګاډۍ د چلولو په ځای چې د جنګ ډګر ته روان وي. خپل وجود یې په زره کې راونغاړه، خپله توره او ډال په ښي لوري کې راوځړول او په سر یې د اوسپنې خولۍ کېښوده. په ګاډۍ کې سپور شو او د سیوارام د کور په لورې خپله ګاډۍ روانه کړه. باران اوس هم ورېده. په دې خاطر د ماښام په هماغه لومړیو شېبو کې شپه تیاره شوې وه. خلک د ورځې د باران د پرلپسې اورښت او د یخنۍ له لاسه په خپلو کورونو کې خوندي ناست و. اسماعیل به چې کله خپل غوایانو ته لښته خوځوله نو هغه د لویو لویو ښکرونو غوایانو به خپل ښکرونه او څټونه په زوره زوره یوې لورې ته غورځول او په تللو کې به یې بیړه کوله. اسماعیل خپله ګاډۍ د سیوارام د کور تر مخه ودروله. په ډېره بیړه د خپل سره د پاسه د څرمنې څادر راغبر کړ، راښکته شو او مخ ته ورغی او د سیوارام د کور دړه یې ور وټکوله. لږه شېبه کې سیوارام دروازه پرانیستله. اسماعیل ورته وویل، څنګه بابو، هغه د دې ځایه تلونکي مېلمانه تللو ته تیار دي؟ هغوی ته زما د راتللو خبر ورکړه. سیوارام د دروازې دواړه ډاړې پرانیستي او ورته وویل، مېلمانه خو تیار دي، خو ته دننه راشه او کښېنه. اسماعیل دننه ورننوت او د سیوارام سره یو ځای د هغې کمرې په لور ورغی چیرې چې پشپال پروت و. وکتل چې هلته هغه زوړ مسلمان حاکم او ابوبکر هم ناستي. اسماعیل ورمخته شو او د ابوبکر او همت سره یې ستړي مشي وکړه او د هغوی تر څنګ کېناست. د همت څخه یې وپوښتل چې تاسو به کله کوچ کوئ؟ همت د پشپال په لور وکتل او ورته وویل، موږ خو تیار یو. اسماعیل راپورته شو، نو بیا راځئ، ولې وخت ضایع کوئ؟ همت راپورته شو. اسماعیل وکتل چې همت هم ډېر ښه جنګي کالي په ځان کړي دي. د خپل ټال د چپنې لاندې یوه درنه اوسپنیزه زره اغوستي، په مټو یې اوسپنیزه بازو راتاو کړي، په اوږو او سر هم د اوسپنې درانه پلونه پراته دي او د ملا څخه یې درنه اوسپنیزه توره راځړېږي. تر ټولو د مخه راتنا او وینا یو ځای د ګاډۍ په منځ کې د پشپال لپاره بستره هواره کړه. هغه یې په بستره څملاوه او د پاسه یې پرې بړستن راواچوله. تر دې وخته پورې سیواره هم
د هغوی درې واړو اسونه د اخور څخه را پرانستي وو او بیرون یې راوستل. اسونه یې د غوایانو د ګاډۍ سره وتړل. رتنا هم ګاډۍ ته وربخته او د خپل ورور تر څنګ کېناسته. ابوبکر د ګاډۍ څنګ ته ورغی او ودرېد. درې لوی لوی څراغونه یې په لاسو کې نیولي وو. همت د خپل اس د ځین سره تړلې لوی او درون تبر ډال او ګزر درې واړه را پرانستل او اسماعیل ته ورکړل. دا شان د خپل ګاډۍ په لومړۍ برخه کې کېده. اسماعیل درې واړه شان را واغستل او سنبال کړل او په ګاډۍ کې کېناست. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره اتمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. نهمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د ګاډۍ خیمه ډوله چت د څرمنې څخه جوړ کړل شوی و. څلورو پښاو کې هم هماغسې څرمنې راتاوې شوې وې. په دې خاطر د باران اوبه او څاڅکي دننه نه شو ورتلی. د ګاډۍ په لومړۍ برخه کې یوه ښکته پرته چنچه جوړه شوې وه چې تر لاندې د ګاډۍ چلوونکی د باران نه خوندي پاتې کېده. ابوبکر د اسماعیل خواته راغی او درې واړه څراغونه یې ورکړل او ورته یې وویل د کلي نه د وتلو سره سم یو څراغ روښانه کړه. خپلو دندو ته دې سخت متوجه اوسه. اسماعیل ورته خپله سینه تانده کړه او ورته یې وویل حکیم صاحب ته اندېښنه مه کوه. د رب په مهربانۍ سره به دوی ته هېڅ ډول تکلیف نه رسېږي. ابوبکر د همت خواته راغی غوښتل چې څه ووایي چې په دې وخت کې مینا په ژړا شوه. د همت خواته راغله او په سلګو سلګو ژړا کې همت ته وویل وروره زه د یو پست کورنۍ نجلۍ یم. تا ماته د خور په ویلو عزت راکړ. زه هېڅ ورور نه لرم. ته لومړی کس چې ماته د خور په نوم غږ وکړ. آیا داسې هیله ولرم چې بیا به هم کله دغه ورور د دې خور په سر د محبت لاس راکاږي؟ همت ورمخته شو او د وینا په سر د شفقت او محبت لاس راښکود او په ژړغونې اواز یې ورته وینا ووینا لکه څنګه چې ته ورور نه لرې دغسې زه هم خور نه لرم. زه له تا سره ژمنه کوم چې زه به له تاسو سره هرومرو تګ راتګ کوم. بیا همت ناڅاپه راتاو شو او د ګاډۍ د وروستۍ برخې څخه پرده پورته کړه او پشپال ته یې وویل پشپاله ستا کوم څلور دښمنان چې ما وژلي وو ما د هغوی څلور واړو اسونه پلورلي دي ځکه چې په هغو اسونو زما حق دی. د هغوی مالکان زما په لاسو وژل شوي دي. خو د دې سره سره بیا هم زه له تا څخه اجازه اخلم چې کوم پیسې چې د هغې اسونو د پلورلو څخه ماته ترلاسه شوي دي آیا هغه په کوم نیک کار کې خرڅ کولی شم؟ پشپال خپل سر راپورته کړ او ویې ویل هماده له ما څخه په اجازې اخیستلو ما مه شرمنده کوئ. د هغې اسونو سره یو ځای زما او د رتنا اسونه هم وپلوره او په کوم نیک کار کې پیسې مصرف کړه. په خدای سوګند چې په دې به زما روح ته سکون پیدا شي. همت را وګرځېد او بیرته د وینا لوري ته راغی. د خپلو کالیو څخه د نغدو پیسو یوه ګنډه یا خلطه را پرانستله او د وینا په لوري لاس ورګوت کړ او وینا ته یې ویل خورې دا له ځان سره کېږده په بد وخت کې به دې په کار راشي. وینا شاته شوه او ویې ویل نه وروره زه یې نه اخلم. همت نور هم ورمخته شو او ورته یې ویل خویندې د ورونو په خبره کې ځنډ نه کوي. زما سره نور پیسې ډېرې دي دا مې د خپل مصارفو څخه اضافه کړي او تا ته یې درکوم. که چېرې تا دا وانغستې نه زه به داسې وانګرم چې تا لا تر اوسه پورې زه د دې وړ نه یم بللی چې ورور دې واوسم. وینا سم د لاسه ورمخته شوه. هغه د نغد پیسو کڅوړه یې راواخیسته او په داسې حال کې چې خپلې اوښکې وچولې ویې ویل هېڅ داسې خبره نشته وروره. همت ورته یو ځل بیا تسلي ورکړه او ورته یې ویل زما په نشتوالي کې که ستا د خپل ځان او بابوم د مصارفو لپاره څه اړتیا پیدا شوه نو د ابوبکر یا اسماعیل څخه به یې قرض اخلی. زه چې راشم نو قرض به یې بیا ادا کوم. مخکې له دې چې وینا څه ووایي زوړ او ډنګر سیوارام په خپل ژړغوني اواز وویل مهاراجا ته انسان نه یې. ته موږ ته الله رب العالمین د انسان په شکل کې فرښته رالیږلي. سیوارام په خپل ژړغوني اواز باندې کنټرول پیدا نه کړ او الفاظ یې په ستونو کې وچ پاتې شول.
همت د ابوبکر سره خدای پاماني وکړه او د اسماعیل سره یو ځای په بګۍ کې کېناست. اسماعیل غواګانو تلخته ورکړه، سیوارام په ډکو سترګو ورته کتل. دا به څومره خوشبخته مور او پلار وي چې دومره نیک او ښکلی ځوان زوی په برخه شوی دی. وایي ګاډۍ په باران او تیارو کې ژر د سترګو څخه پناه شوه. وینا سلګۍ وهلي او بیرته خپل کور ته ورننوتله. زوړ سیوارام هم د خپل لنګ په پیڅکه خپلې سترګې وچې کړې، سر یې ښکته کړ، کور ته ننوت او دروازه یې وتړله. په درنو قدمونو د پخلنځي په لور روان شو. هلته وینا ناسته وه او سلګۍ یې وهلې. د داسې یو انسان سره چې نه یې ورسره کومه رشته درلوده، نه یې ورسره عقیده او نه یې ورسره نور څه شریک وو. د لږ وخت تېرېدو او د هغه انسان د ښو اخلاقو پایلې وي چې دوی ټول تر خپل اغېز لاندې راوستي وو او په بېلتون یې دواړو ژړل. هو د کلي څخه د وتلو سم د لاسه وروسته اسماعیل خپله بګۍ د سهار صوتي د دریاب غاړو ته راوسته. بیا یې د هغه مخ ښي لوري ته کړ او د دریاب په غاړه د جنوب په لور روان شو. د اسماعیل ترڅنګ همت هم ناست و. د دریاب غاړې ته په رارسېدو سره اسماعیل چراغ روښانه کړ. د سخت باران په اساس ځای ځای د اوبو ډنډونه ولاړو، خو په لاره کې د تیږو د شتون له مخې وایانو ته د ګاډۍ په راکودو کې دومره ستونزه نه وه. د یو میل واټن د وهلو وروسته د جنوب په لور تلونکي دغه تیږې لوړ لاره په کومه چې ګاډۍ روانه وه د سرسوتي د دریاب څخه جدا او په ګڼو ځنګلونو کې ورننوتله. سفر هماغسې په ارام سره روان و. اسماعیل په یو لاس کې مشال او په بل کې د ګاډۍ د غوایانو پړی نیولی و او د وخت د تېرول په خاطر د همت څخه اخوا دېخوا پوښتنې ګروېږنې کولې. د ګاډۍ دننه ناستو پشپال او رتنا هم یو له بله سره په خبرو اترو کې مصروف و. د یخنۍ څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر رتنا هم ځان په بلستن کې رانغاړلی و او په ډېر ارامه توګه د پشپال تر څنګ ناسته وه. اسماعیل د غواګانو تګ څه نور هم ګړندی کړ. اوس نو هغوی د هغه ګاډو ځنګلونو څخه تېرېدل چې د ښي لوري د غره په د پاسه زوړ او کار لوېدلی مندر پروت و. تر څنګ د دې غره په لمن کې د هغې وران ویجاړ شوي کلي کنډرې پرتې وې چې متحلا نومېده او تباه کړل شوې وه. د مندر لاندې د دې کنډرو څخه د تېرېدو په وخت کې همت د اسماعیل څخه په تیارو کې د ډوب شوي دغه مصیبت وهلي مندر په لور په اشارې کولو سره وپوښتل، آیا هغه همدا مندر دی چې یو مصیبت ګرځېدلی او د هندوانو او نورو کمزورو عقیدو د خاوندانو په ذهنونو باندې سپور دی؟ د مندر تر څنګ د تېرېدو نه وروسته یو ځل بیا دواړو خواو ته ګڼ ځنګلونه پیل شول. ګاډۍ هم په ډېرې چټکتیا سره مخته روانه وه. په دې وخت کې همت په خندا شو او د اسماعیل په لور د کتلو سره یې وویل، ما خو دا سفر د مرګ او ژوند سفر ګاڼه. چېرته دې هغه ناولی روح چې له مخې دغه لاره د طاعون وهلي په څېر ورانه ویجاړه پرته ده؟ اسماعیل هېڅ ځواب ورنه کړ، بلکې د همت په لورې په محبت سره کتل او خاموش شو. په دغه ګڼ ځنګل کې به هغوی یو میل واټن نور وهلی و چې د غواګانو ګاډۍ په خپله ودرېده. همت په پریشانۍ سره وپوښتل، اسماعیله ولې د ګاډۍ ودروله؟ اسماعیل ورته په وارخطایۍ سره وویل، ما ګاډۍ نه ده درولې بلکې ګاډۍ په خپله ودرېده. بیا اسماعیل په خپل غمجن اواز سره وویل، همت وروره زما زړه وایي چې څه کېدونکي دي. همت خپله توره راویسته او په بل لاس کې خپل اوږد او قوي ډال نیولی و. په همدې وخت کې ګاډۍ د ننه پشپال هم راغږ کړ، هماده و هماده څه چل وشو؟ ګاډۍ ولې ودرېده؟ خو نه همت او نه اسماعیل د پشپال د خبرې ځواب ورکړ. په دې وخت کې رتنا هم د پردې نه سر راښکاره کړ او د همت څخه یې وپوښتل، څه چل شوی چې ګاډۍ ودرېده؟ همت ورته د تسلۍ ورکولو په خاطر وویل، تر اوسه څه معلوم نه دي، ګاډۍ په خپله درېدلې. اسماعیل مشال راواغیست او مخته ورغی، د خپلو غایانو په ملا یې لاس راښکود او بیا یې د هغوی غوږونه ومخل او بیا بیرته راغی، په خپل ځای کېناست او ویې ویل، همت وروره دلته نږدې کوم ځناور دی؟ همت په خپله توره او ډال باندې خپله ولکه ټینګه کړه او ویې پوښتل، ته څنګه پوه شوې؟ اسماعیل په لړزان د اواز وویل، که چیرې په وریځو او باران کې د غوایانو ملاګانې لمدې شوی نه وی نو ما به درته ویلي و چې خبره څه ده. په دې خاطر ما د غوایانو د غوږونو دننه برخه ومخله. دواړه غوایان د ویرې څخه خولې خولې شوي دي او دوی د کوم څیرونکي حیوان بوی درکړی او په خپله درېدلي دي.
د اسماعیل د خبر په اورېدو سره د رتنا ښایسته او حسینه چهره د غریبانو د مقام په څیر توره ګرځېدلې وه. د هغې شونډې لړزېدې، لږه شېبه مخته هغه معطره څهره اوس د کلونو د ناروغانو بړه خپله کړې وه. د شپې چیغه او سوري او بیا د ځنګل د یو څیرونکي ځناور د خبر په اورېدو سره رتنا د لمر د غروب په څیر تیاره کېده. داسې برېښېده چې د ویرې او ترهې له مخې لکه شمعه په یو ځای ناسته او ویلې کېده. په دې وخت کې همت وکړ او یو ځل بیا یې د همت څخه وپوښتل، اوس تاسو دواړه څه کول غواړئ؟ د رتنا په خبرو کې ناهیلي او وحشت و. په دې وخت کې د همت څخه خپله کرکه له یاده ویستلې وه. همت د هغې د یوې خبرې ځواب هم ورنه کړ. رتنا هم په خپل ځای پټه خوله کېناسته. د اسمان برېښنا او د وریځو طوفاني باران په پوره قوت سره ورېده. د ځنګل څخه تېرېدونکې دغه ناهمواره لاره د کوم تللي کاروان د کیسې په څېر خاموشه او ورانه پرته وه. په بیابانونو کې د باران د ورښت له کبله ویلې چاودېدلې. د شپې په فرش باندې د نم نه د ډکو هواګانو لمن خپره شوې وه. ځنګل په پوره توګه خاموشه او د سکوت نه ډک و. په همدې وخت کې د ځنګل څخه یو وحشتناکه ویرونکې چغه راوختله او د ځنګل چاپېریال نور هم د اسرارو نه ډک کړ. رتنا د یوې بندې مرغۍ په څېر په پوره خاموشۍ سره پرده پورته کړه او د همت په لورې وکتل. دواړه غوایان داسې بې حرکته ولاړو لکه میږه چې د خپلې ویښتو ماشینوونکي تر مخه ولاړه وي. اسماعیل سخت ویرې اخیستی و. همت په خپلو شونډو باندې کلمه وویله او د اسماعیل لوري ته یې کتل او بیا یې په خندا کې وویل، اوهو اسماعیله و اسماعیله ونه ویرېږي، زه کې وځم د غوایانو مخ ته ځم، ته مشال پورته کړه او زما تر شا غوایان روان کړه. خو اسماعیله یاد ساته چې دا زما او ستا عزم نه بلکې زما او ستا د عقیدې، مذهب او ایمان امتحان هم دی. ځان سنبال کړه، ویرېږه ما، زه در سره یو ځای یم. زما په موجودیت کې به هیڅ شی درته زیان ونه شي رسولی. دا ځل پشپال هم خپل سر د پردې نه راوویست او ویې ویل، همت وروره، ټولې خبرې مې ستاسو اورېدلې دي. په احتیاط سره لاندې کوز شه. کاشکې چې زه زخمي نه وای او په دې وخت کې له تا سره څنګ کې وای، تر څو ستا په کار راغلی وم. کله چې همت لاندې راښکېوت نو اسماعیل ورسره ضد وکړ او ورته وویل چې ځان ته دې نه پرېږدم. همت ورته په ګواښمنه توګه وویل، لکه څنګه چې زه درته وایم هماغسې عمل مه کړه. اسماعیله، په دې کې زموږ د ټولو خیر دی. کیدای شي چې د ځناورو شمېره 2 وي. زما مقصد دی چې کیدای شي ښځه او نر دواړه وي. په ګاډۍ کې ستا ناسته په دې خاطر اړینه ده چې زما په نه موجودیت کې به ته د پشپال او رتنا ساتنه هم وکړی شي. همت د ګاډۍ څخه لاندې راښکته شو، ډال خپلې مخې ته کړ او په ښي لاس کې خپله توره په ټینګه توګه ونیوله. د غوایانو مخې ته د تللو سره سم لومړی هغه د غوایانو په سر په مینه لاس راښود، بیا د هغوی مخکې ته روان شو. اسماعیل په خپلو لاسو کې مشال پورته کړ او غوایانو ته د تللو حکم وکړ. غوایان د همت تر شا روان ول. د غوایانو ګاډۍ به الا 20 قدم مخته تللې وه چې همت په ټول قوت سره غږ کړ چې اسماعیله و اسماعیله، غوایان تم کړه. اسماعیل د همت په آواز سره ورخطا شو. د غوایانو رسۍ راښکودې او مشال یې پورته کړ او ترې ویې پوښتل، همته څه شی دې وکتو؟ همت لا تر اوسه خبره نه وه کړې چې پشپال هم په ویرېدلي آواز وویل، همته څه دې وکتل؟ همت څو قدمه مخته ورغی او ورته وویل، زمری دی خو ځان ته دی، تاسو غمجن کېږئ ما. د رتنا د خولې څخه لړزېدلی آواز راووت، هی رام، مړه شومه. پشپال بیچاره خپلې خور رتنا ته تسلي ورکول پیل کړل. همت وویل، اسماعیله و اسماعیله، مشال نور هم لږ څه پورته کړه او څلورو خواو ته نظر کوه. زمری زما تر مخه دی، کیدای شي چې ښځه هم همدلته چیرې پټه وي او د خپل پټنځای څخه راووځي او پر تاسو حمله وکړي. کله چې مشال پورته کړل شو، اسماعیل، پشپال او رتنا درې واړه وکتل چې د غوایي ګاډۍ څخه څو ګزه واټن کې ستر زمری د یوې ونې د ډډ سره ولاړ دی او د باران په تیارو کې سترګې لکه د برقونو په څیر ځلیږي.
په تیز باران او تیز هوا کې د مشال رڼا هم نشوای کولی چې د زمري شاوخوا پوره روښانه کړي. په دې وخت کې د حماد اواز هم د ځنګل په خاموشه فضا کې راغبر شو. اسماعیلا، پشپال او رتنا، تاسو درې واړه مه وېرېږئ، دا خو ځان ته زمری دی. پر رب مې سوګند چې که ښځی هم ورسره وای نو زه به د دواړو تر مخه ولاړم. هغه د حملې کولو پرېکړه کوي، خو تاسو یې ګورئ چې زه یې څنګه له منځه وړم. حماد ور مخته شو. د هغه په وجود کې ژوندی عزم او حوصله وه. اسماعیل داسې انګېرله چې څه ډول به دغه ټاټ اغوستونکی دغه رب د دې درې واړو تر مخه زما سترګې ویدې دي، خو زړه مې بیداره دی. په څېر د خپلو اعمالو جادو، ذوق او د خپلو نیکو د کیسو حکایاتو د ژوندي کولو پیلامه کوي. حماد کرار د زمري لوري ته ورنږدې شو. اسماعیل، پشپال او رتنا سا نیولې ولاړو، ځکه چې زمری په خپل ځای ولاړو او غرېده. اسونه ډېر بد وېرېدلي وو. هوسه یې کوله د تېښتې لپاره ګاډۍ سره تړلې پړې په زور وشکوي، خو دواړه غوایان داسې ولاړو تا به ویل چې سترګې پټې کړې دي. زمری په هماغه ځای ولاړو او د حماد په لور ګوري او غورېږي. بیا یې خپل وجود وڅنډه او رامنډه یې کړه او په حماد یې ور ټوپ کړ. رتنا یې چیغه ووهله او په دواړو لاسو کې خپل مخ پټ کړ. زمری او حماد دواړه په ځمکه راپرېوتل. اسماعیل مشال پورته کړ تر څو هغوی وویني، خو څه یې تر سترګو نه شول. زمری داسې غړمبېده چې دا کوم شی چې په پوره قوت سره زبېښي. اسماعیل داسې وانګېرله چې کیدای شي زمري حماد تر ځان لاندې کړی وي او هغه زبېښي. په دې اساس یې په زوره چغه کړه. حماده، و حماده، ته چیرې؟ رتنا هم د خپلو سترګو څخه لاسونه لرې کړل او هغې لوري ته یې په کتلو پیل وکړ، چیرې چې زمري کوم شی زبېښه. په دې توګه د زمري او حماد ترمنځ سخته مقابله روانه وه. اسماعیل یو ځل بیا په ځنګله کې چغه کړه، حماده، و حماده، وه چیرې یې؟ زه دې پریشانه کړی یم، که ته خبره ونه کړې نو زه به لاندې راکوز شم. په دې وخت کې د حماد د قهرجن اواز واورېدل شو، هملته د ګاډۍ د پاسه اوسه، زه دومره کوچنی او کمزوری نه یم چې دا به ما دومره په اسانۍ تر ځان لاندې کړي. اسماعیل، پشپال او رتنا وکتل. حماد د غوایانو سره نږدې یوې لوري ته ولاړو. د هغه سره یوه خولۍ وه او هغه خولۍ لوېدلې وه او یوې خوا ته پروت و او زمري هغه خولۍ په خوله کې نیولې وه او څنډله یې. حماد یو ځل بیا غږ وکړ، اسماعیله، زمري خپله حمله کړې ده، اوس به پرې زه حمله کوم. زمري په حماد باندې ټوپ وهلی و. په هماغه وخت کې حماد په زمري باندې د خپلې تورې د ګزار کولو اراده کړې وه، خو په دې ګزار کولو نه و بریالی شوی او د سر نه یې خولۍ رالوېدلې وه او هغه په ځمکه پرېوتلې وه او هماغه زمري زبېښله. کله چې زمري خپل ځان څنډه، حماد خپله توره خوځوله او په هغې د حملې لپاره ځان تیاروه. زمري چې کله د حماد د خپل ځان په لور راتلونکي وکت نو د خپلې ناکامۍ غوسۍ د هغه اوسپنې په خولۍ د سړولو په ځای یو ځل بیا پر هغې د حملې کولو هڅه وکړه. هغه په پوره قوت سره په خپله پنجه حماد وواهه، خو حماد د زمري پنجه په خپل ډال باندې ونیوله او کله چې زمري خپله خوله د هغه د سر په لور نږدې کړه نو د حماد خلاص په حرکت کې راغی او خپله درنه تورې د زمري په څټ راخلاصه کړه. تورې د زمري ملا ووهله او دوه ټوټې کړ. یو ځل بیا په ځنګل کې د زمري چیغې او واویلا پورته شوه او بیا دا چیغې په مکمل خاموشۍ بدلې شوې. د دې چیغو په واسطه نږدې ونو کې ناستو مرغان ټول والوتل او نامعلومې لوري ته ولاړل. حماد دا غذا لري شو او د خپل اس په لور راغی. اسونو د حماد په کتلو سره خپل ویره او طرحه بند کړه. حماد د ذهن څخه ناقوس راپورته کړ. دا هماغه ناقوس چې د تولک د ښار نه بیرونې د غر په څوکه وواهه او د دې په واسطه خپل کوچنی ورور حسن ته خبر ورکړ. حماد خپل ناقوس له ځان سره راواغیست او د مړ زمري د جسد په لور راغی. خپله چپه پښۍ د زمري په سر کې ایښوده، ناقوس یې په خوله کې ونیوه او مخ یې ورته اسمان ته کړ او په ډېره غمګینه توګه دا ناقوس وغږاوه. کیدای شي چې دا به د هغه د صبي او بري اعلان و.
بیا هماد خپل ناقوس په بغل کې ونیوه او دواړه لاسونه د اسمان په لور پورته کړ او په ډېر عاجزۍ سره د الله تعالی په دربار کې دعا پیل کړه. ای پروردګاره، ستا نوم څومره ستر او عظیم دی، ستا ډېر شکر ادا کوم تا زه په خپل مقصد کې بریالی کړم. ای زما خدایا، ای زما ذوالجلاله، ته د خپل الهي تایید له مخې ما ته د زمري او وزې د یو کولو توفیق را په برخه کړه. هماد خپله خولۍ راواخیسته او د غوی ګاډۍ په لور روان شو. په دې وخت کې په فکرونو کې د ډوب اسماعیل د خیال بوتان ټوټې ټوټې شول او د هماد په لوري په کتلو سره په ډېرې مهربانۍ او شفقت سره وویل: ای زما د ملت زویه، ستا په هیبت او زړورتیا آفرین وایم. ستا جرأت او ستا شجاعت پرې کوونکی دلیل دی. تا د خپل ژوند د خوشحالۍ ډېره ستره څرګندونه وکړه. کله چې هماد را نږدې شو، اسماعیل د ګاډۍ څخه راټوپ کړ او د هماد نه یې غېږ چاپېره کړه او ورته وویل: هماده و وروره هماده، ته رښتیا هم د خپلو دوستانو لپاره د سهار ستوري او د خپلو دښمنانو لپاره د ظلم ماتولو امسای. ته لومړی ځوان چې ما په خپل ژوند کې په دغسې زړورۍ او بریمندۍ څرګندونه کې کتلې. کله چې هماد په ګاډۍ کې کېناست نو پشپال ورغږ کړ: هماده، دا لاس خو د لږ زما لوري ته را وغځوه. هماد خپل ښي لاس د هغه لوري ته ور وغځاوه. نو پشپال لاس ښکل کړ او ورته وویل: هماده، ته انسان نه یې بلکې اوتار یې، دیوتا او مهابلي. تا پر موږ احسانونه بار بار کړي دي. کله چې ته له موږ سره نن نه وای نو موږ به دواړه ورور او خور به هلاک شوي وو. هماد ترې خپل لاس راټول کړ او ورته ویل: دومره احساسات کېږه ما پشپاله، دا زما فرض و چې ادا مې کړ. اسماعیل د غوایانو رسۍ راکش کړي او هغوی په لاره ګړندې روان کړل. هغه یو ځل بیا په دغه ویرېدونکي ځنګل او غرانې ویجاړې لارې دغه خطرناکه سفر پیل کړ. د لږ څه مخته تللو وروسته اسماعیل ورته وویل: هماده، ولې خاموشئ؟ لږ څه خو ووایه. هماد ورته په خندا شو او ورته وویل: څه ووایم؟ کومه خبره خو وکړه؟ څه خبره وکړم؟ څه راته واوروه. اسماعیل ورته په ډېرې دندمندۍ سره وویل: شپه او د ځنګل او باران په دې هولناکه تیارو کې د خپل مقدس کتاب څخه راته یو برخه واوروه. ما په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره د عرب سره لیدنه کړې. په دې اساس به له تا نه د قرآن کریم اورېدل د لطف او خوند نه ډک وي. تر څنګ د دې چاپېریال او د ورانو ویجاړو نه به هم لږ څه خلاصون را په برخه شي. هماد خپله غاړه خلاصه کړه او بیا اسماعیل ته د قرآن کریم د یو سورت یو برخه تلاوت کړه. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وه د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول نهمه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او کومو موضوعاتو سره مخ کېږو. اسماعیل، هماد، پشپال او رتنا چې په دا کومه ګاډۍ کې روان دي، دوی به د خپل منزله پورې ورسېږي او که نه په لاره کې به نور د کومو ستونزو سره مخ کېږي. دا به په راتلونکې لسمه برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسو چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه بختونه ولرئ.